د دې زیبا او غیرتمن ولایت غیرتمنو مسلمانانو د الله جل جلاله د ذات بابرکات ډیر شکر گزار یم چې الله جل جلاله په دې علمي ټاټوبي کې په دې علم پروره خاوره کې الله جل جلاله د علم ګلان یوارې بیا پر سپړېدو راوسته. الله جل جلاله دې دائم همیشه ولري. مختصر دوی خبرې در سره شریکوم بالتوفیق الله المتعال. یوه خبره د علم د اعزاز د فضیلت د تعظیم د علم د وقار د علم د فضیلت په باب. دویم خبره د علماء کرامو د ذمهوارۍ په باب له که وخت یاري وکړه. دریمه خبره د دې عامو مسلمانانو او زموږ ستاسو د دې سره د شفقت او مهربانۍ او ترحم په باب. بس هم دا درې خبرې و ان شاء الله العزیز ستاسو خدمت کې عرض کوم بالتوفیق الله المتعال. علم دا یو بهترین صفت دی. علم دا یو بهترین دولت دی. علم دا یو بهترین فضیلت دی چې الله جل جلاله یې چاته ورکړي. علما هغه خلق دي چې الله رب العزت په علم باندې د دې امتیاز د نور مخلوق نه راوستلی. علم الله جل جلاله علم ته دومره فضیلت ورکړی دی. زموږ په علماو کې یو عالم دی امام عاصم رحمه الله. دا زموږ ستاسو د سیمې اکثر قاریان حضرات علماء کرام حضرات دا د تقلید کوي په قرائت کې. حضرت امام عاصم رحمه الله دا په مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مسجد کې طالبانو ته سبق شي. طالبانو ته د الله تعالی کتاب ورشي، قرآن کریم ورشي. حضرت امام عاصم رحمه الله څخه طالبان پوښتنه کوي چې حضرت ستاسو د دې خولې یو خوشبويي ولاړېږي، ستاسو د دې خولې یو ښه بوی پورته کېږي، دا په څه وجه باندې؟ دا کوم عطر دی، کومه خوشبويي ده، د کومه ځایه تا راوړې، چیرې دې پیدا کړې ده چې تی لګوي مستعملوي؟ حضرت امام عاصم رحمه الله به ورته جواب ورکاوي چې طالبه د دې پوښتنه مه کوه، د دې سوال مه کوه. د کال شپې ورځې داسې تېرېدې، آخر داسې ورځ راغله چې هغه طالبان رخصتېږي، هغه طالبان د استاز نه جلا کېږي. په دې وخت کې طالبانو په خپل مابین کې مشوره سره وکړه چې نن به خامخا پوښتنه ځینې کوو چې دغه عطر، دغه خوشبويي دا تا چیرې پیدا کړې ده، په کوم دکان کې دې اخیستې ده؟ طالبانو امام عاصم رحمه الله راټینګ کړي. د حضرت امام عاصم رحمه الله د سترګو نه اوښکې راغلې. د سترګو سه یې اوښکې راځي. طالبان شاګردان هغه په دې باندې اریان سوه چې ولې دغه تکلیف ورته پیښ شو. امام عاصم رحمه الله دې طالبانو ته وایي چې تر کال په تېرېدو اردو شیبو کې ما تاسو ته جواب نه درکوئ، خو نن مجبور یم تاسو ته به جواب درکوم. یو شپه مې تلاوت کوئ د قرآن کریم د شپې،
بیا چې خوب راغلی قرآن شریف مې کت کړي بیده سوم په خوب کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وایي عاصمه ما ورته وویل وایي دا ستا خوله راوړه چې زه در مچ کړم دا ستا د خولې څه تلاوت دومره مزهناک خوندناک دی دومره خوند کوي چې ته په دې خوله باندې د الله تعالی کتاب تلاوت کوي وای ما ته حیا ودرېده خو پیغمبر علیه السلام خپله خوله مبارکه راوړه زما په شونډو باندې کښېښوه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم زه مچ کم د هغه شپې راایسته زما د خولې خوشبویي ولاړېږي زما د بدن نه خوشبویي پورته کېږي یو عطر مې هم نه دي لګولی علماء کرام ناست دي حدیث پاک کې راځي د پیغمبر علیه السلام خوله دا به بعضو بیبیانو راټولول بیا به یې د عطرو سره ګډول د خوشبویي سره به یې ګډول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خولې بوی دا در هغه عطرو زیات د عطرو د دې خوشبویي بوی به د نبي علیه الصلاة وسلام په خوله باندې زیاتېدی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو عالم خوله مچ حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د یو عالم د یو کاری د خولې قرائت و تلاوت دومره خوند و مزه ورکړي د علماء کرامو د علم دا شان دومره اوچت دی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما الله تعالی پورته کوي په دې کتاب په منلو باندې په ویلو باندې په تلاوت کولو باندې په عملي کولو باندې اقوام ويزعو به آخرین د دې کتاب په نه تلاوت په نه منلو په نه زده کولو او په نه عملي کولو باندې الله تعالی بعضې قومونه خوارهیي ذلیل کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حدیث راوی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د الله تعالی کتاب زده کړي وی مانی هغه ته عقیده ودرلوده د هغه تلاوت یې کوي هغه یې عمل کوي الله جل جلاله څومره عظیم انسان جنې جوړ کړي څومره غټ سړی جنې جوړ سو د تمام مسلمانانو قیادت و مشرتوب و امارت د امیر المؤمنین لقب دا د مځکې پر سر باندې اولنی شخص دی چې دته ورکړل سوی الله تعالی دون اعزاز ورکړي د الله تعالی د کتاب په منلو د الله تعالی د کتاب په زده کولو د الله تعالی د کتاب په عملي کولو باندې کله چې د قرآن شریف زده کړه وشي قرآن کریم زده کړي زموږ په صحابه کرامو کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم نه ډېر روایت نقل مختصره زندگی د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره تېره کړې د الله تعالی کتاب یې ځینې زده کړي احادیث یې ځینې زده کړي اوس خپله ذمهواري علماء کرام چې کله علم زده کړي بیا د دغه علم بل ته رسول پکار دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي په تاسو کې بهترین اشخاص غوره خلک هغه کسان دي چې یو وارې خپله قرآن کریم زده کړي بیا یې بل ته ورسوي
اوس خپله چې دې زده کړي بیا به د دې قرآن کریم دا فریضه ده پر تا باندې د دې قرآن کریم ذمهواري ده ستا سره چې ته به اوس دا بیا بل ته رسوې بل ته بې ورزده کوې علماء کرام باید په علم کې ځان مصروف وساتي یعنې خپله زده کړي ماحقه ځان پوه کړي بله بلا یې نورو مسلمانانو ته دا ورورسي هغو ته یې ورزده کړي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علماو د علم مثال بیان کم عالم چې علم زده کړي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا داسې دی لکه د مشکو عنبرو سره ډک بوتل هغه علم چې زده کړی دی اوس که د دې بوتل سر خلاص کړي بیا دغه دنیا ته خوشبویي پورته کیږي او که د بوتل سر بند وي نه خلاصوي نو په دې خونه کې هم خوشبویي نه خوري اوس دا د دې مدرسې شیخ الحدیث صاحب حفظه الله دا چې کله دغه خپله خوله خلاصه کړه دا د الله تعالی د کتاب علم د پیغمبر علیه صلات وسلام د احادیثو علم دا یې خور کړي و دې شاګردانو و طالبانو ته دې سیمې ته دا خوشبویي به خورېږي دا به د دنیا کنج کنج ته انشاءالله العزیز رسیږي ځکه د علم مثال دا داسې دی لکه عطر په خپله ځان ښکاره کوي چې ښه عطر دې ولګول دا بل ته خوشبویي ورکوي ښه علم چې سړی زده کړي دا بل ته ورځي بل ته ښوول کېږي بل ته ورزده کول کېږي د علم هم دا مثال دی د علم د فضیلت په ارتباط د مسلمانانو دپاره دوه شیان ضروري دي چې مسلمانان به یې په ځان کې راولي اول ځان کمال ته رسول ځان به سړی کمال ته رسي کمال ته سړی په درو شیانو باندې رسېږي په درو شیانو باندې سړی کمال ته رسېږي هلته چې سړی ایمان راوړي هلته چې سړی عقیده سمه وساتي د الله تعالی پر ذات مضبوطه عقیده د پیغمبر علیه صلات وسلام پر رسالت باندې مضبوطه ټینګه عقیده او دریم شی عمل صالح کول پکار دا درې شیان چې کله سړی وکړي ایمان راوړي عقیده محفوظه وساتي او عمل صالح شروع کړي دا سړی کمال ته ورسېږي دویم داسې کار کول د مسلمان دپاره ضروري ده چې شاته درده چې سبا دی ولاړ سي دته یې ثواب رسېږي دا صدقه جاریه ده په صدقه جاریه کې علم دی علم چې سړی شاته پرېږدي شاګردان وروزي ډېر لرې چې سړی مخ ته ولاړ سي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو وخت قرآن کریم طالبانو ته ښووي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ښووي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ښووي بیا په سلسله کې راځه حضرت امام الهمام حجت الاسلام قائدنا فی الفقه والاصول حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ښووي داسې په سلسله کې راځه الی یومنا هذا در نن ورځې پورې نن چې کم علما د میز مخ ته ناست دي او د میز پر سر باندې طالبانو ته سبق وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ونډه پکې سته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حصه پکې سته د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله حصه پکې سته دا څومره کړي د علم چې دي د دې ټولو حصه پکې کېږي دا ټولو ته مستقل ثواب رسېږي چې علم زده سو په علم کې پختګي راغله علم کمال ته دې ځان په ورسوي بیا به دا علم خورئ شاته به داسې سلسله پرېږدې چې ته قبر ته ولاړ سې په تا پسې رڼاګانې در روانې په تا پسې اجر و ثواب در روانې
د علماء کرامو قبرو ته به د علم رڼاګانې ورځي پس د مرګه ځکه یو څوک چې کله باغ کښېږدي دغه باغوان که وروسته مړ سي خو باغ یې پاته دی اصول یې کړي دي هغه چې تر څو پورې دا باغ موجود وي دغه ثمره و میوه دا به یې خلکو ته وررسیږي د علماو د علم ثواب دا به هم دغې علمای کرامو ته رسیږي چې شاته علم پرېښوئ په سمه طریقه باندې مسلمانانو ته یې ورسوئ مسلمانان یې په پوه دویمې خبرې ته راځم په دې باندې نور اکتفا کوم علم زده شو څه کول پکار دي د علمای کرامو شفقت د علمای کرامو مهرباني د علمای کرامو ذمهواري د علمای کرامو وظیفه دا ده چې پر مسلمانانو به شفقت کوي ترحم به کوي مسلمانانو ته به داسې نظر باندې ګوري چې هغه دا زما هغه تیرونه قریب دي د مسلمانانو د نجات کوشش به کوي چې دا د هلاکت نه د عذاب نه په هر ترتیب باندې چې ژغورل کېده هسې به هم دی کوشش کوي د تمامو مسلمانانو دپاره چې دا مسلمانان دا وژغورله سي د هلاکت نه دا د تکلیف و مشقت نه خلاص کړي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست